نورستان کې د تېرې ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. ځایي چارواکي وایي نن ورځ یوازې د 8 کسانو جسدونه پیدا شوي او تر خوا یې 15 نور لا هم نادرکه دي، خو زیاتوي دا شمېره د بدلون په حال کې ده. د یاد ولایت د والي په خبره د پیښې سره هممهاله لازم اقدامات کړي او ډاډ ورکوي چې مرستې اوس مهال د ورسېدو په حال کې دي. د هغه پر وینا د رئیس الوزرا په هدایت یو پلاوی چې د بیړنیو مرستو لپاره ټاکل شوی اوس مهال نورستان ته پر لاره دی. ته د نورستان ډاډ اطمینان ورکوم چې مرستې را روانې دي او همدا شانته زموږ رئیس الوزرا د خوا نه هم یو ټیم را روان ده چې مرستې ورسره دي انشاءالله او نقدي کومکونه هم ورسره دي او دوی په لاره کې دي. همدغه شی د نورو وزارتونو هم د نورو وزارتونو له خوا نه هم مرستې ترتیب شوي دي، په لارو کې دي او را روانې دي همداسې مرستې او مؤسساتو بعضې هم رابطې کړې وي انشاءالله هغوی مرستې کوي، هغوی هم په لاره کې دي. زه ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوم چې موږ انشاءالله د نورستان د ولایت هغه څه مشکلات چې اوس چې تیر شول ټول موږ مشرانو سره شریک کړي دي. تېره ورځ وروسته له غرمې د نورستان مرکز پارون کې د تیز ورښت له امله سخت سیلابونه راووتل چې د لومړنیو ارقامو له مخې تر 15 میلیونه ډالرو په ارزښت یې خلکو ته مالي زیانونه واړول. د ځایي چارواکو په خبره دې سیلاب د ښار بڼه بدله کړې او زیاتوي چې زیان یې پراخ دی. د دوی پر وینا دا داسې سیلاب و چې وړاندې د نورستان اوسېدونکو نه و تجربه کړې. پرون د ماسپښین نه بعد د نورستان ولایت په پرون ښار باندې په مرکزي نقطه باندې یو سختترین سیلاب راغی چې د دې منطقې په تاریخ کې د هغې سابقه نه وه. نو هغه څه چې زموږ د مرکزي بازار هوټلونه وو، ښاروالۍ د مارکیټ و، ښاروالۍ هوټل و او خپله باندې ښاروال صاحب دفتر و، هغه ټول د لمنځه ویوړل. ورته مهال د نورستان اوسیدونکي د سیلاب پر مهال د ځایي چارواکو بیړني اقدامات ستایي او زیاتوي باید دوام ورکړي. دوی زیاتوي پر وخت اقداماتو سره د زیانونو کچه یو څه راکمه شوه، خو په عین وخت کې سوداګرو او شتمنو هیوادوالو باندې غږ کوي چې د سخت وخت کې خپلې مرستې ورسوي. نورستان ولسونه د نورستان محلي ادارې محترم والي صاحب نه، معاون صاحب نه او همدارنګه غزي ربطي ادارې ریاستونه چې دغه پیښې په اړه باندې هغوی هم تړاو لري ټول راغلي وو. ډېره زیاته مننه کوو. نورستان ولسونه ډېر زیات خوښ دي، خوشحاله دي. دوی شته امکاناتو په څه چې په لاس کې لرله د هغې نه په استفادې د جسدونو په ایستلو کې، د خلکو ستونزې په حلولو کې، لارې چې قطع شوې د هغې په وصلولو کې پوره زیار ایستی دی. نورستان ولسونو په نمایندګۍ ټولو مسؤلینو څخه بیا خاصه توګه والي صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوو. ورده چې د نورستان ځایي چارواکي او د مرکز پارون اوسیدونکي وایي شوې مرستې بسنه نه کوي او غوښتنه یې دا ده چې داسې سخت وخت کې مرکزي دولت او شتمن هیوادوال لاسنیوی وکړي. عبدالله وصال، موج نیوز.